بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په انګلیش ټو پښتو لرننګ چینل کې په هراله او ستړي مو شوم. ملګرو، په نننی کلاس کې مې تاسو لپاره مهمه جملې راوړې دي. تاسو کلاس تر پایه پورې وګورئ او که په چینل باندې نوی سئ نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او ویډیو د خپل کور ماشومانو سره هم شریکه کړئ، ځکه کو چېرته هغو د اوس نه دا سنټنسز دا زده کړي نو بیا به هغو ته په انګلیسي ویلو کې را روان وخت کې هېڅ قسمه مسله نه وي. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پهلنی سنټنس چې موږ څه کوم راسره کم هیلپ می، راشه زما مرسته وکړه. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې لکه راشه زما مرسته وکړه، موږ وایو که نه په پښتو کې لکه زما مدد وکړه، زما مرسته وکړه، نو موږ ورته په انګلیش کې سمپل څه وایو؟ کم هیلپ می. ډک یور هیډ، خپل سر ښکته کړه. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې لکه دا سر دې ښکته کړه خپل، موږ وایو که نه په پښتو کې کله چې موږ غوسه شو موږ وایو لکه دا خپل سر ښکته کړه، نو په انګلیش کې به ورته وایو ډک یور هیډ. موږ ورته داسې ویل شو بو یور هیډ، بی او ډبلیو او یور هیډ، مطلب ټول همدغه رنګې سنټنس دی، خو صرف ډک چې کومه دی ډک هم ښکته کولو ته وایي او بو بی او ډبلیو چې کومه دی هغه هم ښکته کولو ته وایي. ایوری ون ډیډ ویل، ټولو ښه وکړو. که موږ چېرته یو کس ته وایي که نه چې مطلب ټولو ښه وکړو، یا موږ ورله هغو له یو ټاسک ورکړی، یو کار هم ورکړی چې دا وکئ او په هغې کې ټول ښه وکړي او بیا موږ وایو چې ټولو دا کار ښه وکړو، نو موږ به په انګلیش کې څه وایو؟ ایوری ون ډیډ ویل، یعنې ټولو ښه وکړو. ایوری ون هیز فالټس، هر چا کې خرابین وي. که موږ چېرته وایو چې په هر چا کې، په هر انسان کې خرابین وي، په هر انسان کې غلطیانې وي، موږ په پښتو کې هم دا وایو که نه، موږ په هر چا کې کمزورین وي، په هر چا کې خرابین وي، نو موږ به په انګلیش کې سمپل څه وایو؟ ایوری ون هیز فالټس. یعنې موږ چې په پښتو کې کومې خبرې کوو چې کله موږ دا په انګلیسي کې زده کړو نو بیا به موږ یو روان انګلیش وایو. نو دې لپاره زه تاسو لپاره دا سنټنسز راوړم. go somewhere else، چېرته بل خواته لاړ شه. موږ ته وایي که نه، که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه چېرته بل خواته لاړ شه، که یو کس چېرته سعودي ته ځي هره پیره ځي او ته ورته وایې چې هلکه چېرته بل خواته لاړ شه، چېرته بل ځای ته لاړ شه، نو موږ به ورته په انګلیش کې سمپل څه وایو؟ go somewhere else. یعنې else څه ته وایي؟ بل ځای ته، یعنې یو بل کار وکړه یا بل ځای. دې لپاره موږ په انګلیش کې چې کوم ورډ استعمالو هغه دی موږ څه else. keep it clean، دا صفا ساته. که موږ چېرته یو څیز موږ سره راسئ او موږ یو بل کس ته وایو چې هلکه دا څیز چې کومه دی دا څه ساته؟ دا صفا ساته، یعنې د دې صفایي کوه. نو موږ به ورته په انګلیش کې سمپل څه وایو؟ keep it clean. don't share it، دا مه شریکوه. که موږ چېرته یو موږ سره یو داسې څیز راسئ، تاسو سره په کور کې یو کس درسئ، یو ملګری درسئ او ته هغه ته یو څیز وښیې او ته ورته وایې چې هلکه دا بل چا ته مه شریکوه یا بل چا ته مه ښیه دا څیز، نو موږ به ورته څه وایو په انګلیش کې؟ don't share it. یا ورته موږ داسې هم په انګلیش کې ویلی شو don't disclose it، یعنې دا مه شریکوه چا سره، یعنې دا راز چې کومه دی مه چاته وایه. he is coming، هغه را روان دی. که موږ نه چېرته یو کس تپوس وکړي چې هلکه دا پلانکی هلک چېرته دی او ته ورته وایې چې هغه خو را روان دی، نو ته به ورته په انګلیش کې سمپل څه وایې؟ ته به ورته وایې he is coming، یعنې هغه را روان دی. he is on the way، هغه په لاره دی. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه موږ نه یو کس تپوس وکړي چې هلکه دا کس چېرته دی او ته وایې چې هغه خو په لاره دی، نو ته به په انګلیش کې څه وایې؟ he is on the way. وی څه ته وایي؟ وی لارې ته وایي، یعنې ته د یو ځای نه بل ځای ته ځي، یو ښار نه بل ښار ته ځي، دغه کومه لاره باندې چې ځي دې ته موږ څه ویلی شو؟ وی. I want apologize، زه بخښنه غواړم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه بخښنه غواړم یا زه معافي غواړم، نو موږ ورته په انګلیش کې سمپل څه ویلی شو؟ I want apologize. apologize چې کومه دی، ته کله یو غلط کار وکړي او بیا یو کس نه بخښنه غواړي، ته وایې چې هلکه ما دا غلط کار وکړو، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ وایو apologize. یعنې I want apologize، یعنې زه معافي غواړم یا زه بخښنه غواړم. call me tomorrow، سبا ماته زنګ ووهه یا ماته زنګ وکړه. که موږ چېرته یو کس وایي چې هلکه سبا ماته زنګ ووهه یا وکړه، نو موږ ورته په انګلیش کې څه ویلی شو؟ call me tomorrow. کال چې کومه دی دا زنګ ته وایي او tomorrow چې کومه دی دا وایي سبا ته، یعنې سبا ته موږ څه ویلی شو؟ tomorrow. what is it، دا څه دي. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه دا څه دي، موږ یو څیز هغه څه ورسوي او موږ یې نه پېژنو، نو موږ به ورته په انګلیش کې سمپل څه وایو؟ what is it. موږ ورته داسې هم ویلی شو what is this، یعنې دا څه دي. دواړه ورته موږ ویلی شو. may I say something، آیا زه څه ووایم. که موږ چېرته یو کس یو څوک په یو خبره باندې ډسکشن کوي
او ته وایې چې هلکه په دې کې زه څه ووایم نو ته به ورته په انګلیش کې څه وایې may I say something یعنی آیا زه څه ووایم که نه. absolutely not څه ته وایي بالکل نه یعنی که موږ چېرته یو کس ته وایي چې بالکل نه یعنی یو کس تا ته وایي چې دا کار زه داسې وکړم او ته ورته وایې چې بالکل یې ونه کړي یعنی دا کار اړ ونه کړي نو ته به ورته په انګلیش کې سمپل څه وایې absolutely not. he has cheated me هغه ماله دوکه راکړه. که موږ چېرته یو کس ښیي چې هغه ماله دوکه راکړه نو موږ به په انګلیش کې څه وایي he has cheated me. موږ داسې هم ویلی شو he has dodged me یعنی هغه ماله دوکه راکړه. چیټډ څه ته وایي یا چیټډ ما دلته لګولی دا تړ پام دی نو چیټ چې کومه دی دا موږ ته څه ته وایي دوکې ته وایي یعنی چې تا له یو کس دوکه درکړي تا دکاندار له ته ورشي او هغه تاله مطلب خراب شی درکړي یا ته دکاندار له ورشي او جعلي نوټ له ورکړي نو دې ته موږ څه ویلی شو چیټ هم ورته ویلی شو دې ته موږ ډاج هم ویلی شو DODGE ډاج. I will keep this in mind دا به زه په خپلو مغزو کې واچوم. که موږ چېرته یو کس موږ ته یو نصیحت وکړي یا موږ ته یو خبره وکړي چې داسې داسې وکړه او ته ورته وایې چې هلکه دا تا چې ما ته کومه خبره وکړه دا به زه په خپلو مغزو کې واچوم نو په انګلیش کې به ورته وایې I will keep this in mind یعنی دا به زه په خپلو مغزو کې واچوم. who is to blame د چا غلطي ده. که چېرته په یو ځای کې یو غلط کار شوی او ته پوښتنه وکړي اوس مثال خبره په روډ باندې دوه ګاډي روان دي هغو خدای مکه اکسیډنټ وشي او ته وایې چې هلکه د چا غلطي ده دې کې نو په دې کې به ته څه وایې سمپل په انګلیش کې who is to blame یعنی د چا غلطي ده. blame څه ته وایي غلطي ته. whom can I trust زه په چا یقین وکم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه په چا باندې اوس دلته یقین وکم یعنی نن سبا خو خلکو یقین نه کوي. یو کس له کو ته پیسې ورکړي او ته پې بیا خو دا یقین نشي کولی چې دا به ماله واپس راکړي نو که ته وایې چې زه په چا باندې دلته یقین وکم نو په انګلیش کې به سمپل څه وایې whom can I trust یعنی whom څه ته وایي چا یعنی چا موږ چې په پښتو کې وایي که نه چا او trust چې کومه دی یقین ته وایي یعنی موږ وایي هلکه زه په تا trust نه کوم نو دا trust څه ته وایي دلته دا یقین ته وایي. یو کس باندې ته trust نه کوې نو څه ته وایي دا trust یقین. it was not my fault دا زما غلطي نه وه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه دا کوم غلط کار وشو په دې کې دا زما غلطي نه وه یعنی که یو دوه ګاډي اکسیډنټ وکړي خدای مکه او په هغې کې یو ډریور وي مطلب یا تاسو خدای مکه په دې کې یاستئ او ته وایې چې دا خو زما غلطي نه ده پولیس والا تاسو په انګلیش کې خبرې کوي نو ته ورته سمپل ویلی شي it was not my fault یعنی دا خو زما غلطي نه وه. you just waste your time ته هسې خپل وخت خرابوي. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه تاسې خپل وخت خرابوي نو موږ به ورته په انګلیش کې څه وایي you just waste your time موږ ورته داسې ویلی شو you just spoil your time یعنی ویسټ څه ته وایي ویسټ یو شیز خرابول یعنی تاله ویسټ او سپایل SPOIL سپایل چې کومه دی دا هم خرابولو ته وایي او ویسټ هم دا کومو خرابولو ته وایي یعنی ته چې اوس مطلب خپل مور او پلار د کار له ولیږي یو بهر ملته یا سکول ته دی ولیږي او تاسې هلته ټیم خرابوي مطلب کار هم نه کوي او هسې پیسې هم خرچ کوي او هغه ټیم خرابوي نو دې ته وایي ویسټ. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ ستاسو دپاره مهمې جملې راوړې وي. زموږ هر وخت دا کوشش وي چې ستاسو دپاره هغه جملې راوړو کومې چې د انګلیسۍ د مضبوطولو دپاره ډېرې زیاتې مهم وي. یعنې موږ چې کومې خبرې په پښتو کې کوو نو هغه زه تاسو له راوړم او هغه زه تاسو ته په انګلیسۍ کې هم زده کوم او بیا زه تاسو له یو اسانه اګزامپل هم در کوم او بیا زه تاسو ته هغه په مختلفو طریقو سره زده کوم. نو انشاءالله زه امید کوم چې تاسو کلاسونه ګورئ د دې نه به تاسو ډېره زده کړه کوئ. که چېرته تاسو ته دا کلاس ښه لګېدلی نو موږ ته یو ښه کمنټ هم تاسو کوئ نو موږ ته به یو موټیویشن میلاویږي او که چېرته تاسو ته په یو څه کې مسله نو تاسو ما ته بالکل په کمنټ سیکشن کې صرف کمنټ کوئ نو انشاءالله موږ به تاسو له ریپلای درکو او موږ به تاسو ته هغه ټاپک ډېر په ښایسته طریقې سره راوړو او په ویډیو کې به درته په اسانه طریقې سره ایکسپلین کوو. ملګرو زه په دې کلاس کې یو بله خبره هم کوم چې تاسو دا کلاسز چې کوم دی د خپل کور ماشومانو سره شریکوئ ځکه که چېرته هغو د اوس نه دا هر څه زده کړي نو بیا به هغو ته په انګلیسۍ ویلو کې هېڅ قسمه مسله نه وي. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو.
انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان خو خیال ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله اوسئ، اباد او بریالي ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.